په نن ویډیو کې به درته وښیم چې څنګه کولی شو موږ معلوم کړو چې خپل فالوورز مو کومه ورځ زیات فعال وي او په کوم وخت چې موږ ویډیو اپلوډ کړو زر وایرل کیږي. نو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو در سره لایک کړئ. زیاتره کسان په غلطو وختونو کې ویډیوګانې اپلوډ کوي نو د دوی ویډیوګانې زر نه وایرل کیږي. که چیرې تاسو په سم وخت کې ویډیوګانې اپلوډ کوئ نو ستاسو ویډیوګانې به ډېر زر وایرل شي. دوهم زیاتره کسان دې ته پام نه کوي چې زموږ زیات فالوورز کوم وخت فعال وي نو که چیرې دغه دوه ټکي په نظر کې ونیسئ ستاسو ویډیوګانې به ډېر زر وایرل شي. نو لومړی که چیرې تاسو غواړئ چې وګورئ چې ستاسو فالوورز کوم وخت زیات فعال وي نو تاسو کولی شئ چې خپل فیسبوک پیج له سیټینګ څخه دغه وګورئ. نو لومړی خپل فیسبوک ته داخل شئ بیا پروفیشنل ډیشبورډ باندې کلیک وکړئ. نو تاسو بیا په دغه ټایم لاین باندې کلیک وکړئ. نو بیا په آډینس باندې کلیک وکړئ. بیا سکرول ډاون شئ. نو په دې ځای کې تاسو لیدلی شئ چې ستاسو په کومه ورځ فالوورز زیات وي. زما خپله هم په سه شنبې باندې فالوورز زیات وي. په سه شنبې باندې زما 62,200 فالوورز فعال وي. نو زه باید زیاتې ویډیوګانې د سه شنبې په ورځ اپلوډ کړم. دوهم تاسو باید له ماسپښین څخه وروسته ویډیوګانې اپلوډ کړئ ځکه په افغانستان کې کله چې له ماسپښین څخه وروسته ویډیوګانې اپلوډ کړئ ډېر زر وایرل کېږي. که چیرې تاسو له 3 بجو څخه تر 6 بجو پورې په دې وخت کې ویډیوګانې اپلوډ کړئ ستاسو ویډیوګانې به ډېر زر وایرل شي.